که تاسو په دفتر کې هر وخت داسې ډیټا درکړل چې د نمونه یې 200 نمونه یې د مثلا 9 نمونه دي غواړي تاسو دا وایي چې په دې یو وخت کې دغه 9 کسانو ته موږ ته هم فولډر جوړ کړه د هر یو کس په نوم باندې هم رینیم هم کار نو دا موږ په کومه ډول څنګه کوو اصلا دلته یو نه خلک کې درېږه ما دلته لیکم ام ډي سپیس باور کې سپیس نه ورک ډبل کوټیشن یا انورټډ کاما اولې نوم په خپل ولیکي سپیل د خو متوجه اوسه دا یو نوم غلط ولیکي ټول غلط راځي محمد فاروق ماولی کا ډبل کوټیشن دا انټر دم چې انټر کو وزلته کنټرول پلس ای پریس کو دا فلش پیل چې دا کمانډ فایل ټول نمونه ګور ښکته تر اخره پورې خپل راځي دا چې ټول راغله بیا د اولنی خانه کې درېږه مدل دا کنټرول پلس شیفټ پلس ډاون ایرو کی دا چې پر کلیک وګوره ټول نمونه څه شو سلیکټ شو کنټرول سی کاپی اعظم وین کی پلس ار واخه ما بٹن د کیبورډ څخه رن اوپن کی رن چې اوپر کې نوٹ پیډ ورته لیکل څه دا اوکے کوم هم چې اوکے کوم ته نوٹ پیډ پروګرام خلاصي کنټرول وی پیس کو دا نمونه چې دا ټول پیس کړل لازم د هغه د فایل دا لازم سیو از کې تاسو غواړئ دا چیرته سیو کړئ هلته به ځای ورته وټاکئ ګل دا ګوره ما څه شی کړی دا مین برانچ دا فولډر ما په نوم باندې ما صف کړی دا اول مې جوړ کړی و بران فولډر اعظم دلته ماته وایي چې په نوم باندې ته غواړئ دا سیو کړئ زه ورته وایم دا امپلای په نوم باندې راکړه امپلایز په نوم ګل دا متوجه اوسئ ښه که چېرته تاسو دلته بي ګوره نقطه ورکړئ ګوره ډاټ نقطه چې ورکړله دلته به ولیکئ بي اے ټي که دا چې ورنه کې دا کمانډ بیا تاسو کار نه کوي راځم دا سیف کوم راځم سیف کوم راځم دا ټول کلوز کوم بیرته او چې مینس راځم ګوره ډیسکټاپ ته راځم ډیسکټاپ کې د ډیسکټاپ کې کنه مین برانچ و د کلیک کور امپرایز په نوم باندې راغلی دا څنګه کلیک کما ګوره ډبل کلیک یې نو څنګه ډبل کلیک کوم دلته څه شي کې ګوره هر یو کس په نوم باندې موږ ته ګوره فولډر یې جوړې سوی ګوره 9 کسانو ټول دا ګوره فولډر یې جوړې سوی نو دا رقم تاسو کولی شئ چې په ډېر کم وخت کې د هر یو کس ته بیل فولډر جوړ کړئ بیا دې کولی شئ تاسو وروسته د هر یو کس ډیټا هم واچوئ دا ټول خالي دي بس لپاره ګوره نو دا ګران زده کوونکو د موږ د تاسو نن ورځې درس تاسو ته پورې که تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه دي زموږ یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ویډیو تاسو ته ټول څخه در مخه ورسیږي ښه وخت ولرئ